کاله تر دې حالات 34مه برخه 14مه ورځ د پاڼې د مور په شمېرې پیغام راغی. زر زر ورته رانیغ شو. موبایل مې څه بلا وهلی و، هک پک پاتې شو. ما هڅه کوله چې زر زر مسیجونه ولولم، خو موبایل مې کار پرېښوده. بل ډول مې ورته اعصاب ګډوډ و، خو پیغامونه مې ولوسته. وبخلي اکا ته ډېر په ځنډ مې وکړ، خو تا سره له خبرو 2 ورځې وروسته مې کورنۍ مې زما ژوند بل چا پورې محدود کړ. هغه څوک چې ته د احمد په نوم پیژنې، په وجود کې مې یوه ګوته ځای هم روغ نشته. پلار مې په چاړو باندې داغلی یم، ورور مې زندۍ کړی وم، همداسې بېهوشه وم چې تر هغې په حال کېدم. زما دسمال یې ورکړی و، تر دې وخته په کټ کې پرته وم. بېګا لږ شماره کې پیدا شوه. ستا لپاره مې یو څه لیکلي، ډېر څه به پکې پاتې وي، خو په هر حال اړینه موضوع مې پکې یاده کړې ده. ټولې مې پکې یادې کړې. بله دا چې ما ادبیات نه دي لوستلي، ساده خبرې دي. خدای دې وکړي چې ته پې وپوهېږې. یو دسمال مې هم درته جوړ کړی ده، کار یې لا پوره نه دی خلاص شوی، همداسې نیمګړی درکوم. شاید دا زما او ستا وروستی لیدنه شي، ځکه زه نور نه غواړم چې ژوند وکړم. سبا په خیر راشه چې امانت دې درته وسپارم. سمه ده پاڼې، خو دا چې ته موبایل نه لرې دا به څنګه شي؟ زه 10 بجې له کوره دروزم، ته هغه د شیدو دوکان سره په تمه اوسه. سمه ده؟ سمه ده. او بله دا چې پاڼې زما او ستا د مینې 2 کاله برابرېږي. آیا داسې ارمان بې له دې چې زما نه شوې کوم بل ارمان لرې چې ما نه وي پوره کړی؟ هو شته. څه دې راته ووایه، ژوند به هم در نظر کړم. یو دا چې ته ناروغه شوی وې، باید روغتون کې دې خدمت ما کړی و. بله دا چې ته راغلې او زه ناروغه وم، ما ویل ته به مې زه به تا ښکل کړم او ته به ما غېږ کې ونیسې، خو په تا کې ساه نه وه او نه دې هم ځان ته نږدې کړم. زما لپاره به له دې نه ښه د زړه لوی بل ارمان نه وي. او یو څه بل هم شته، هغه دا چې تا غوښته چې زه او ته به بېګا خیالي واده وکړو. تا به له ښاره شمعې او ګلان راوړي وي، د سیند په غاړه دی په ګلانو دې زما نوم لیکلی وي، شمعې دې بلې کړې وي، قضا ماښامو ما سره جوړه اچولې، په لاسونو کې مې نکروزې لګولې وې. مراسم مو پیل کړی و، په تلیفون کې دا هر څه ډېر ښه روان و. یو بل ته مو ډېرې ښې لارښوونې کولې. تا ویلی چې زه دې قبول کړی یم. ما د قبولیت 2 پړاوه تیر کړي وو، چې په دې 3م پړاو کې مې مشر ورور سپین غر غږ راوکړ. موبایل یې راڅخه واخیست. نکاح مو نیمګړې پاتې شوه. که څه هم دا خو د 1 کال مخکې کیسه ده، خو باید سبا ته 3م پړاو تکمیل شي. زما د بدو ارمانو ته په سترګو کې اوښکې ډنډې وې. له خولې نه مې هم ونوته، بس مړ وم.